اسمان کې د کارغانو په سین کې د کبانو. کتونکو دپاره به زه دا یم چې دا یو سرپرایز به وي چې د هر پښتون په ما باندې زما په دې سره څه کار کېږي که نه نو زه تابعدار دغه تصویر پورې مې پام کوه خندا ونه کړي. دغه تصویر کې مې بلا قصې پرتې دي. سلامونه ملګرو، څرنګه امید ساتم چې روغ جوړ به ټیک ټاک به مراد علي کاټلنګ یم د پرواز ټي وي لخوا. یو وارې بیا موجود یم په لاهور کې د ستاسو د خوښې اداکار، ستاسو فیورټ اداکار محمود حسین سواتي چې موږ ته همیا صاحب وایو. زموږ د ټولو ډېر فیورټ دی، ډېر مینهناک انسان دی. خو راغلی یو ای سره به خبره ترې ګپ شپ په لګو. د دوی سره موږ 2-3 سرونه انټرویو کړي دي، خو دا ځل موږ د انټرویو په نیت نه یو راغلي، بلکې دا پیره دوی سره موږ یو میټینګ کول راغلي یو. هغه میټینګ څه دی؟ هغه د یو اصلاحي ټیلی فلم دی، یو اصلاحي ډرامه موږ ستاسو د خپل چینل پرواز ټي وي لپاره جوړو چې د هغې لیکوال فیروز خان زیګر صاحب دی. د هغوی په کریډټ باندې ډېرې ښې ډرایو پرتې دي. قبر لزوال دی، د نظر مشي، جدا رانه جانان دی. نو تاسو ته پته ده چې زیګر صاحب د میا صاحب لپاره خصوصي کردار لیکي او بیا خاص تکیه کلام لیکي. لکه څنګه د نظر مشي ډرامه کې کوم یو تکیه کلام دی شي هغې کې نه په اسمان کې د کارغانو په سین کې د کبانو د تور سترګو د سپین سترګو نظر مات نو همدغسې چې څنګه دا ډرامه زیګر صاحب لیکل په هغې کې هم ستاسو لپاره یو خصوصي دغه دی تکیه کلام دی او هغوی راته دا خصوصي ویل چې بای دا کرکټر که په بل چا کې ویل سکرپټ نه درکوم، دا به میا صاحب کوی. نو ستاسو میا صاحب څنګه خوښه ده؟ نو زیګر صاحب خو ډېر ښه رایټر دی، مطلب دا دی. او بیا هغه چې کومه پښتو لیکي نو هغه زموږ هغه ټیپیکل پښتو وي، په هغې باندې هر سړی پوهېږي پرې، خو چې کوم زموږ زاړه خلک یا کې ټول پوهېږي، خو دا اوسنی کول پرې نه پوهېږي بالکل چې دا زیګر صاحب څه ووي. او د هغه وینا ډېره سخته وي، لکه هر سړی ویلی هم نشي لکه. او بله خبره دا ده چې تاسو ته پته ده چې میا صاحب ډېر وخت د سکرین نه غیب و، د مطلب د وړوکي سکرین نه ډرامې بندې شوې وې، نوې نه چا نه جوړولې، تاوان و پکې. دغه وجې میا صاحب د سکرین نه لرې ولو. موږ وایو چې ستاسو مخې ته یو وارې بیا میا صاحب راولو. زموږ به کوشش هم دې لپاره هغه ډایرکټر والو چې لکه ښه معیاري ښکلي کار کوي، هغه کیمرامین والو، په دې کې زموږ سره د هیرو کرکټر به وقار جاني کوي او نیګیټیو کرکټر به سره میا صاحب کوي. نو میا صاحب څه به ویل غواړئ ډېر وخت بعد چې ډرامې ته راځئ، څه به ویل غواړئ په دې باره کې؟ نو زه خو د الله ډېر زیات شکر ګزار یم، ډېر زیات چې کتونکو یې زه وایم چې زه خو د دې خلکو د ښو خاورې هم نمځو، ما له ډېر عزت راکړی دی، ډېر زیات. او زه چې کار کوم هم نو انشاءالله تعالی چې هر یو کار چې وی کوي نو هغه به عبادت ګڼې او کوي، مطلب فرض به ګڼې. نو سی ډي او بیا یوټیوب کار خو انشاءالله تعالی چې ډېر ښه وي، او بیا وقار جان به موږ سره انشاءالله تعالی چې ډېر ښه وي، انشاءالله بد به نه وي. نو وقار جان ته به څه ویل غواړې؟ ډېره مننه مراد علي صاحب چې تاسو په خپل پروګرام کې مېلمانه کو. څنګه تاسو خبرې وکړې چې باقاعده د یو انټرویو د یو مرکې انداز نه دی، ډرامې میټینګ کول غواړي، نو په هغې خو د کیمرې په شا باندې مونږ د میا صاحب سره ډسکس وکړو. هغه سکرپټ هم ما دوی ته ورولو، نو سکرپټ معیاري و او دې کې شک نشته چې د فیروز خان زیګر صاحب سکرپټ دی، نو هغې کې به خامخا څه کمال وي. نو میا صاحب سکرپټ وکړو او د کتونکو دپاره به زه دا وایم چې دا یو سرپرایز به وي چې ډېره موده پس بیا په وړوکي سکرین باندې محمود حسین سواتي صاحب په یو نوې په یو منفرد انداز کې راځي. نو هغې کې چې کوم د هیرو کردار دی هغه به زه لوبم، او کوم چې مین ټایټل نیګیټیو بیا چې اینډ کې پازیټیو ته راځي هغه کردار به میا صاحب لوبوي. نه بالکل امید دی او مطلب یقین ساتم د خپل کار سره به انصاف کوو، مطلب د دې ډایرکشن چې کومي د دې کیمرا ورک چې کومي د سکرپټ نه واله تر ایډیټینګ پورې به انشاءالله مونږ کوشش کوو او یو ښه ډرامه به ستاسو مخې ته راوړو. دا هغه پښتو متل دی که نه وایي لږ خوره خو تل خوره. نو شی مطلب دا دی یو ډرامه جوړول پکاري، خو چې عوام وګوري چې یاره څه جوړ شوي دي که نه، داسې خو مطلب زموږ ډېر وروڼه لګیا دي پټي ته روځي د سهار نه ماښامه پورې هغو ډرامه تیاره کړي، هغو سره نه سوچي نه ورسره مطلب دا دی داسې دغی. نو انشاءالله تعالی چې جګر صاحب سکرپټ دی او تاسو په خپلو هم ښه ماشاءالله کاریګر خلک یې، نو ښه به انشاءالله عوامو له به مزه راشي انشاءالله چې ګوري ډرامه. او
په خپل زموږ هم دا کوشش مې چې چرته ښه ډرامه یا چې ښه کار وشي هغه کې کار وکړو داسې خو ډرامې ډېرې راځي خو لکه پته یې نه لګي که پته یې نه لګي او چې لږ کار وکړو ما دا متل ټولې صحیح دی وایي لږ خوره خو تل خوره که نه هغه لږ تل کې بیا ډېر خوند دی بیا بالکل نو په دې کې زموږ سره نورې کرکټرې به وي انشاءالله ښه کرکټرې به کولی فیمیل دي میل دي دا نو انشاءالله دا به ډېره ښه ډرامه ډېر ژر به سیټ زینت جوړېږي نو میا صاحب څنګه تعاون به راسره کوې که نه انشاءالله زما طرفه چې صحیح زه تاسو ما مخکې هم ویلي اوس درته بیا هم یم او کتونکو ته هم یم چې زه په دې لاهور کې یم چې د هر پښتون په ما باندې زما په دې سره څه کار کېږي که نه نو زه تابعدار چې د هر پښتون زما د پښتو ژبې روري او دلته په دې لاهور کې زه په دې یم زما باندې دا اوس کار کېږي او ما نه یې کړی بیا هم په دې نیغه وایم چې زه ذمهوار یم ټول نو قدرمنو دا ډېر یو ښه اصلاحي ډرامه ده دا نه چې هغه دا جنګ او جګړې او دا هغه هغه سیزنې دا یو اصلاحي ډرامه ده اصلاحي ټیلی فلم دی دا ستاسو خپل چینل فرواز ټي وي پر موږ جوړو انشاءالله ډېر ژر به سیټ زینت جوړېږي وګر جای نور سوال غواړي بس کتونکو ته دا وایم چې خوشحاله اوسئ او منتظر اوسئ انتظار کوئ زموږ د راتلونکي ډرامې ټیک شو ډېره مننه قدرمنو تاسو زموږ خبرې واورئ میا صاحب سره ناست هغوی هم تاسو ډسکس وکړو تاسو سره د ډرامې په حوالې سره نو انشاءالله ډېر ژر به دا ډرامه مونږ تیارو اوس په دغه زه اجازت وغواړم هر چاته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان